والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتیشتم درس ته تیر درسونه منګه سوال لسم بنزل لسم او شپارسم مخرج ویلو او خو تفصیل سره هغه بیان شوی. نن ولسم مخرج دی. منګه د مخارج اصول پنځه دي. کم یو دي. اول موږ ویل جوف دهن هغه درې حروفو، به موږ ویل حلق هغه درې مخرجونه شپږ حروفو، درې موږ ویل لسان دی په هغه کې لس مخرجونه او تلس حروف دي، او څلورم موږ ویل شفتان هغه کې دوه مخرجونه او څلور حروفو، او پنځم چې د خیشوم په هغه کې چې د دوه مخرج یو مخرج او دوه حروف دا موږ بیان کړو. اوس راځو پنځم اصل خیشوم ته، او دا دوهم مخرج مقدره ده. ځکه یو مخرج مقدر مخکې درشو چې هغه جوف دهنو، دا دویم مخرج مقدر ده. نو خیشوم مخرج باره کې موږ معلومات وړاندې کړي مو. یو څه خیشوم د پوزې د بره هډوکي ته وایي، د پوزې د بره دغه هډوکي ته وایي. د دې نه صفت غنه ادا کیږي، دینه صفت غنه ادا کی که هغه په اړ یو شکل کې وي، که هغه نون ساکن کې وي، که میم ساکن کې وي، که هغه نون تنوین کې وي، که هغه په اړ یو حالات کې ټول موږ لیکلي دي. که نون او میم مشدد کې وي، که نون کې وي او که میم کې وي په ادغام ناقص کې وي، او که نون مقلوب یعنی اقلاب حالات کې وي، او که نون مخفات کې وي. که دې اړ یو کې وي دا ان شاء الله په خپل ځای باندې راځي. که دې اړ یو حالات کې وي دا به د خیشوم نه په اعتبار د صفت سره خیشوم نه ادا کیږي. اوس غنه څه لوي؟ غنه ویل شي خلاصه دا شو د پوز د بره هډوکي نه صفت غنه ادا کیږي، که هغه په شکل د نون ساکن کې او که تنوین کې او که په نون د اقلاب کې او که په ادغام ناقص کې او که په هر حالات کې او که من مشدد او نون مشدد کې دینه صفت غنه ادا کیږي. اوس غنه وایي څه ته؟ غنه تعریف هو صوت الغزالة إذا ضاعت ولدها. هو صوت الغزالة دا د هوسۍ اواز ته وایي. صحیح ده؟ کله چې خپل بچی ضایع کوي یا ورنه مړ کېږي یا همداسې ضایع کوي په حالت د پیدایش کې، نو دغسې اواز کوي. دغه لغوي معنا وه. اصطلاحي څه ته وایي؟ هو صوت يخرج من الخيشوم ولا عمل للسان فيه. دا یو اواز دی چې راوځي د خیشوم نه او ژبې لپاره په دې کې هېڅ دخله نشته دی. صحیح ده؟ ان شاء الله د دې په نون د اخفاء حالات کې، ادغام حالات کې، ټول حالتونو کې د دې ان شاء الله معلومات هغه وړاندې کوو چې ژبې لپاره دخل نشته. ژبه به د مخامخ د سکون سي دا به جدای لګېدلې به هغه نه وي. څومره به جدای؟ لږ به جدا وي. نو ژبې لپاره دخل نشته او اواز ټول خیشوم نه راوځي. اوس راځو اول دا وپېژنو چې دا غنه وایي څه ته؟ غنه په څو قسمه ده؟ اولا غنه په دوه قسمه ده. یو ته غنه آني او بل ته غنه زماني یا فرعي. غنه آني څه ته وایي؟ غنه آني وایي چې هغه وخت او اراده ونه غواړي په خپل ادا کېږي. د دې لازمي صفت ته د غنه آني. ان شاء الله دا په صفات لازمه وکړم تاسو ته راشي د دې بحث. اوس غنه آني وخت او اراده نه غواړي. لکه مثال په حالت د محرکت کې میم او نون وي، یا په حالت د اظهار کې، لکه مثال من الله. اوس که سره پوزه ونیسي او من الله وایي نو دا میم او نون بغیر اختیاري د دې پوزې له اواز جګ شي. هېڅوک نشي کولی چې دا د دې ځینه منې کړي، ځکه دا د لازمي صفت ته په خپله خېږي. وخت او اراده هغه نه غواړي. دویم غنه زماني ده. غنه زماني څه ته وایي؟ چې هغه وخت او اراده غواړي، که نه د زمان نه دی، وخت او اراده غواړي. او فرعي ورته ځکه وایي چې دا د غنه آني فرع ده. غنه آني اصل دی فرع ده. اوس راځو غنه زماني لپاره یو مثال. مثال څه دی؟ مثال لکه الناس. ګوره الناس، ګوره وخت او اراده غواړي، بغیر د وخت او ارادې نه نه ویل کېږي. اوس دا غنه زماني ده په څو قسمه؟ اولا غنه صفتي او غنه حرفي. زما ورونو که تاسو تجوید کتابونه وګورئ نو تاسو به یو شی ګورئ. نو د غنه صفتي لپاره دوی مواضع ذکر کوي. لکه په تور مثال دوی وایي چې غنه صفتي په نون مشدد او میم مشدد کې کېږي. نو دا خو مواضع دي، دا د دې لپاره هغه ځای دی چې دلته غنه صفتي کې وایي سله. نو تاسو ځان سره یو تعریف یاد کړئ. غنه صفتي دی ویل شي نون ساکن او تنوین
ها یا د سیوا نون او میم مکمل د خپل مخرج نه ادا کول او ته په اعتبار د صفت سره د خیشوم نه ادا کول به نون او میم د خپل مخرج نه مکمل ادا کول او په اعتبار د صفت سره د غنی نه ادا کول دي ته ویل شي دي ته ویل شي غنی صفتی اوس غنی صفتی د بار مواضع هغه نون مشدد او میم مشدد الناس امن دي مثالونه شو غنی حرفي دا مکمل د خپل مخرج نه ادا کی د غنی حرفي څه کوي چې دا دغه غنه د حرف د وجې نه کی لکه مثال نون ساکن او تنوین مثالونه یا مثال ادغام ناقص حالات لکه مثال منكم من يقول دي وګوره غنه د کاف او د یا د وجې نه شوی دا نه وای نو بیا دا غنه نه کیده بل شی به کیدل اوس غنه حرفي به بدغه قسم نه ته غنه مفخمه غنه مرققه غنه مفخمه سلوي غنه مفخمه ویل شي هر کله چې د نون ساکن او تنوین څخه ورسته حروف مستعلیه راشي حروف مستعلیه و حروف تخص ضغط انقذ کو بدی کې غین او خانه سیوا نور حروف راشي نو التبت شي کې دا بنځه حروف راشي نو التبت غنه مفخمه کې يعني دکه به د خیشوم نه ادا کیږي لکه به توري مثال من قبل عليما قديرا دي مثالونه شو بل غنه مرققه ده غنه مرققه څه ته وایي چې نون ساکن او تنوین ادا کول هر کله چې نون ساکن او تنوین سره ورسته حروف مستفله راشي او د اخفاء حروف نو الته بس کیږي الته غنه مرققه کی لکه منكم يا آلهة تمنعهم ببدا خشوم ندکا نه ادا کی زما ورونو دی غنی باره کی سی ترازون او سوالات او جوابات دا د دې لپاره چې تاسو باندې خلک اعتراض کوي تاسو سره باید یو څه جوابي اول سوال دا دی چې غنه حرف ته کې صفت دغه دې لپاره مخرج ذکر شو مخرج د حروف د لپاره ذکر کی دا غنه حرف ته کې صفت جواب دا دی چې د تعریف نم دا معلومه شو او علامه جزري او دقشن ملا علي قرر رحمه الله مو چې غنه صفت ته خاصه چې غنه صفت ته اوس بل سوال ذهن ترازی چې غنه صفت ته نو صفات وړي د څنګه د دې یو صفت د لپاره مخرج ذکر کړو او د نور صفات د لپاره مخرج ذکر نه کړو نو تور جواب دا کولای شي چې دلته خو ذکر د غنی کړي دی صفت ته د دې ذکر کړي دی خو مراد نه حروف د غنی دي چې هغه نون او میم دي والسؤال بل ذهن ترى چې د نون او میم پر خو خپل مخرجونه شته د دې بیا ذکر کول څه ضرورت شته نه هیڅ ضرورت نشته ځکه یو ځل ذکر شوی کنه متور جواب وکي چې دین اغه نون او میم نه دي مراد بلکې اغه نون مراد دي چې نون په حالت د اخفاء کی په حالت د ادغام ناقص کی اغه نون او تنوین مراد دي اغه نون او میم مراد دي چې په حالت د اخفاء کی وي په حالت د ادغام ناقص کی وي اغه نون او میم چې موږ ورته مخرجونه ذکر کړي هغه ته مراد نه دي ولی په دې دواړو حالاتونو کې د دې په خپل مخرج باندې اثر کم وي او په خیشوم باندې ډیر وي نو د دې وجه نه دې لپاره صفت هغه ذکر کړي حرف د معلومولو طریقه ده یعنی د حرف د صحیح ادا کولو طریقه هغه دا د زمورونو من کوم حرف چې زموږ مقصود وي ابا ساکن کو ما قبل بتين همزه مفتوحه ولګو لکه په توري مثال خا زموږ مقصود ده دا به ساکنه کې ما قبل بت همزه مفتوحه ولګي لکه اغ دا چې شو د حرف د معلومولو طریقه شو یعنی د صحیح ادا طریقه شو اغ ام ان اح دې طریقه شو واستوجب مقدمه الجزري له قبل باب خلاصه وزبل باب معرفه التجويد والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم بيبن والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم نور روان درس به زموږ استادو په بار د صفاتو کې وي پنځمه لمحه به شروع کی
روان در سپورې مو په الله رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.